السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. د دې پروژونو خلاصولو باره کې خورا زیاتې پوښتنې کړې کېږي چې پروژونه څنګه شول، کله به خلاص شي او موږ به څنګه وکولی شو چې افغانستان څخه متحده عربي امارات ته، سعودي عربستان ته یا نورو ملکونو ته سفر وکولی شو، یا څنګه به موږ وکولی شو چې د نورو ملکونو څخه واپس افغانستان ته راشو. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکړم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. دوستانو، د افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته یا نورو ملکونو ته د پروازونو خلاصولو باره کې هیڅ کوم نوي معلومات نه دي راغلي. ما چې نن دې باره کې هوایي شرکتونو مسؤلینو سره خبرې وشوې، دوی ته هم د پروازونو خلاصولو باره کې هیڅ کوم نوي معلومات نه راغلي. داسې ویل کېږي چې د کابل هوایي ډګر حالات تر څو پورې چې نرمال ته نه وي راغلي، نو تر هغې پورې به هیڅ کوم ملکي او تجارتي پروازونو ته اجازه ورنه کړی شي چې د افغانستان څخه نورو ملکونو ته وشي یا د نورو ملکونو څخه افغانستان ته وشي. نو کوم ملګري چې د پروازونو باره کې بار پوښتنه کوي چې پروازونه څنګه شول، کله به خلاص شي او څنګه به موږ وکولی شو چې د افغانستان څخه نورو ملکونو ته لاړ شو یا د نورو ملکونو څخه افغانستان ته راشو. نو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر څو پورې د کابل هوایي ډګر حالات نارمال ته نه وي راغلي، اوس تاسو ته پته ده چې کابل هوایي ډګر کې بهرنیان شتون لري او دوی خپل اتباع ورسره د هغې همکاران د دې ملک څخه وباسي. نو دا پته نه لګي چې دا لړۍ به څو پورې جریان ولري، او که دا ختمه هم شوه نو دا پته هم نه لګي چې کابل هوایي ډګر به نرمال کار کله شروع کړي. ولې چې ماته ځینو کسانو ویل چې اوس مهال کابل ایرپورټ کې ایکسرې ماشین هم شتون نه لري، امیګریشن یا ځینې نوره مهمې ادارې چې باید یو هوایي ډګر کې وي هغه هم شتون نه لري. نو دا پته نه لګي چې دغه ادارې به کله فعالېږي، دوباره به هوایي ډګر نرمال حالت ته کله راځي او څنګه به بهرني هوایي شرکتونه دې ته زړه ښیږي چې دوی افغانستان ته الوتنې وکړي. نو دا به وخته پرېږدو، خو داسې معلومیږي چې نږدې ورځو پورې به د هوایي ډګر نرمال حالت ته رانشي. د خپلو هیوادوالو څخه مې هیله دا ده چې تاسو په الحال انتظار کې اوسئ، که هغه په افغانستان کې یا په نورو ملکونو کې افغانستان ته تلل غواړئ نو په الحال انتظار کې اوسئ. خو دلته ځینې ملګري دا پوښتنه کوي چې موږ کولی شو چې پاکستان له لارې سعودي عربستان ته لاړ شو یا متحده عربي اماراتو ته. نو دغه باره کې نن ما پلټنه کوله، خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه یم رسېدلی. کله چې دې باره کې زه مکمل معلومات راټول کړم چې څنګه به افغانان وکولی شي چې پاکستان له لارې سعودي عربستان ته لاړ شي یا متحده عربي اماراتو ته، نو دې باره کې چې کله زه دقیق معلومات پیدا کړم زه به په هغې باندې ویډیو درته جوړوم، خو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ تر څو تاسو په وخت خبر شئ. نور نو الله دې وکړي د معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي دي. هغه ملګري چې د پروازونو خلاصولو باره کې بار پوښتنه کوي، نو ستاسو څخه مې هیله دا ده که د پروازونو باره کې کوم نوي معلومات راتلل هغې باره کې درته ویډیو پې جوړوم، نو وار کمنټونه یا میسیجونه ماته مه کوئ. الله دې وکړي چې خفه نه شئ. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.